راځو بسم الله الرحمن الرحیم د نن ورځې درس نه زه راځم ورته ګوره دې ځای کې څخه بېرته موس راخلم زه یو څو اکسس راخلاصوم پر اکسس باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړم ورته ګوره دا درسونه ورته ګوره په تېر ویډیو کې مو شورټیش کړه تصحیح وکړم اوس نو راځم ورته ګوره دې ځای کې څخه کلیک پر کوم چې کله کلیک وکړم یو ټیبل جوړوم زه راځم په دې ځای کې ورته لیکم چې نیم یې ولیکئ که دې خواته راسئ څه یو څه اوس ورته ګوره دلته یې لیکلي دي که راسئ ورته ګوره وینئ یو چې دی فیل نیم دی بل چې دی ډیټا ټایپ دی که راسئ ورته ګوره پر دغه علامې باندې کلیک وکړئ دلته لیکلي شارټ ټیکس او دلته لیکلي لانګ ټیکس شارټ ټیکس چې دی کوچنی لنډ وخت ته ویل کېږي او دغه لیکنې ته ویل کېږي او لانګ ټیکس معنا اوږده لیکنه غټه لیکنه اوس داسې کار کوي که ته وغواړې چې یاره زه راځم ورته ګوره وینې په دې شارټ ټیکس باندې ودرېدلم لاندې لیکلي ورته ګوره وینې او 255 که زه راسم ورته ګوره وینې دا دې ځای کې ورته ګوره دلته چې کوم بند یې کړم که زه راسم ورته ګوره پر دې باندې ډبل کلیک وکړم اوس وایي په دغه ځای کې تا تر 255 اضافه عدد نشي لیکلی 255 لیکلی شي اوس که زه راسم ورته ګوره وینې په دې ځای کې زه لیکم جان چې جان مې ولیکه اوس ورته ګوره دا څو دي 3 عدده دي جې د ا د ان دي 3 عدده راغلي خو په دې ځای کې وایي تر 255 اضافه عدد چې کېږي نه لیکل کېږي اوس نو که ته وغواړې چې یاره زه اضافه عدد لیکم نو بیا به راسې ورته ګوره وینئ دې ځای کې څخه پر دغه باندې کلیک وکړئ دغه د کلیک پر وکړئ چې کله کلیک وکړئ لانګ ټیکس ته به راسې پر دې باندې کلیک وکړئ اوس چې اسونه څه لیکې کولی چې ویې لیکې مشکل نشته ورته ګوره وینئ 255 چې شی نشته که راسې ورته ګورئ چې کله ورته ګوره پر شارټ ټیکس باندې کلیک وکړئ دلته 255 راغله که راسې ورته ګوره وینئ دا ختم کړئ چې ختم دې کوي اوس که زه راسم ورته ګوره وینئ دلته 4 ولیکم 4 دی ولیکل زه راځم دا سی ومه چې سی ومې کوي سیسو زه راځم ورته ګوره دلته کلیک پر کوم اوس په دې ځای کې زه راځم ورته ګوره وینئ دلته لیکم خان اضافه ورته ګوره نه لیکل کېږي سیسو اضافه عدد چې دی په دې ځای کې نه لیکل کېږي اوس کې د اچ دی ا د ان دی 4 عدد ولیکل شو اضافه نه لیکل کېږي که ته وغواړې چې یاره زه اضافه عدد لیکم نو بیا به راځې ورته ګوره وینئ دلته به کلیک ورکوئ چې کله کلیک وکړئ د دې ځای څخه ته ګوره اوس که ته چې راسې ورته ګوره دلته 300 ولیکي بې معنا دي سیسو 300 بې معنا لري نو دلته به ورته ګوره وینئ څو اندازه به ورکوې 255 دونه اندازه به ورکوې سیسو اضافه به چې کېږي نه ورکول کېږي او که ته وغواړې چې نه تر دغه 255 اضافه ولیکل سي نو بیا به راځي ورته ګوره وینئ دې ځای څخه به کلیک پر کوئ چې کله کلیک وکړئ راوځي ورته ګوره وینئ دې ځای څخه پر دا باندې کلیک وکړئ دلته به راشي چې لانګ ټیکسټ لانګ ټیکسټ بیا چې هر څومره طریقې کولی شي ولیکي هغه به درته راسي پوه شو دا خو ورته ګوره عمومي د دې دپاره استفاده کېږي او دغه څخه وروسته که زه راسم ورته ګوره وینئ په دې ځای کې یو دې شی وله ورکړم چې فول نمبر دی چې فول نمبر دې ورکړئ اوس که راسي ورته ګوره وینئ دلته کلیک وکړئ چې کله کلیک وکړئ دلته یې لیکلي نمبر چې نمبر دې ولیکئ سیسو او دې ځای کې څخه اوس که زه راسم ورته ګوره دلته لمبر یې موله ورکړئ لمبر چې دی دلته عدد وایي سیسو اوس که زه راسم ورته ګوره حساب دی وینئ که زه راسم ورته ګوره وینئ په دې ځای کې اوس ورته ګوره وینئ زه په دې ځای کې لیکم چې خان اوس په دې ځای کې خامخا ته لمبر لیکئ مثلا دا لمبر مې ولیکئ رالم ورته ګوره دې ځای کې ورته لیکم چې جان راځم ورته ګوره دا لمبر لیکم اوس که ته راسې ورته ګوره وینئ لمبر دې ولیکئ په غلطۍ کې یو شی درته اضافه سو چې شي مثلا او دا اضافه سو ورته ګوره وینئ کار نه کوي ولې کار نه کوي په دې خاطر چې دلته ورته ګوره وایي خالص په نمبر لیکئ د عدد به لیکئ سیسو لمبر عموما د دې دپاره چې کېږي نه اضافه کېږي او نه هم درته راځي دا خو دا کار کوي دې دپاره موږ کولی چې شکو استفاده یې کوو درته رابسي سیسو دا کار کوي د هغه څخه وروسته بېرته راځم ورته ګوره دې ځای څخه کلیک پر کوم چې کله کلیک وکړئ ډیزاین ویو ته راځم پر دې باندې کلیک کوم نو دا عموما ورته ګوره د چیش کار و د نمبر کار و او د هغه څخه وروسته دلته زموږ ته لیکلي دی ډیټ اینډ ټایم ډیټ اینډ ټایم چې دی د تاریخ وخت د تاریخ لپاره استعمالیږي که زه راسم ورته ګوره وینئ په دې ځای کې ورته لیکم چې ډیټ او راځم ورته ګوره وینئ دې ځای څخه راځم ورته ګوره پر دغه باندې کلیک کوم دلته چې کله کلیک وکړئ دلته راځم ورته ګوره وینئ ډیټ انتخابوم چې کله دې انتخاب کې بار زه راځم ورته ګوره وینئ دا ثبتوم چې ثبت یې کوي سیسو پر یې باندې ډبل کلیک کوم اوس په دې ځای کې که راسئ کلیک پر وکړئ پر یې بغل باندې یو کوچنی کلکولیټر خلاص شو دا کلکولیټر کې ورته ګوره که راسئ ورته ګوره دلته کلیک پر وکړئ چې هر شی ولیکئ مثلا زه راځم ورته ګوره پر دې باندې کلیک کوم هغه به چې شي درته رابسي او که راسئ ورته ګوره وینئ دې ځای څخه پر دې باندې کلیک وکړئ سیسو ورته ګوره راځم ورته ګوره وینئ پر دې باندې کلیک کوم دا به درته راسي چې هر شی ته ولیکئ مثلا زه راځم ورته ګوره دې ځای څخه ورته لیکم ګل دی دا مې ولا ورکړئ سیسو راځم ورته ګوره وینئ دې ځای څخه پر دا باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړئ سیسو دا راځم ورته ګوره وینئ دا درته راغلی په تا پورې مربوط دی چې هر شی ورته ګوره ته لیکې هغه کولی چې ولیکي هغه به درته راسي سو دا کار کوي نو دا چې کار و دا د ډیټ کار و موږ کولی شو د ډیټ اینډ ټایم دپاره دا چې استفاده یې کوو او درته رابسي او د هغه څخه وروسته راځم چې شته کرنسي چې دی عموما د پیسې چې معلوموي په اکثر کې موږ وایي د ډالر د افغانۍ یا مثلا یو سمبول ورکول کېږي که کرنسي انتخاب کې د ډالر سین ورکول کېږي یا د یورو ته ورکول کېږي مثلا د پیسو سمبول ورته ورکول کېږي اوس که زه راسم ورته ګورم مینې په دې ځای کې ورته لیکم چې فیس مثلا دلته مې چې شي فیس ورته انتخاب کړئ سو چې انتخاب کې بار کار چې ورته ګورم مینې دلته کلیک ورکړئ کرنسي مې انتخاب کړئ چې کله دې انتخاب کړئ سو نو زه راځم ورته ګورم مینې دا چې کوم دې کې څه ثبتوم چې
چې ثبت یې کوي باره راشي ورته ګوره کلیک پر وکړي. اوس په دې ځای کې زه ولیکم مثلا څو دي 300 ورته ګوره وینې که دې خانې ته راواوړي دا 300 چې شوله ډالر راغله. که راسم ورته ګوره وینې 900 ولیکمه دا 900 ورته ګوره چې راغله ډالر راغله. 600 ولیکمه دا 600 چې راغله ورته ګوره وینې ډالر. دا ډالر ساين د خپل اتوماتیک اضافه کیږي. ماته ضرورت نشته چې د خپل اضافه کیږي چې دغه دی الف جلا چې کیږي دغه څخه اضافه کیږي او اضافه توپ کیږي. دا ورته ګوره عموما د دې لپاره استفاده کیږي. او دا غس ورسته اټول نمبر دی. اټول نمبر ورته ګور د آی ډی کې موږ لوړ لیکلی دی. ورته ګور وینې اټول نمبر لیکل شوی دی. که دا اټول نمبر د دې لپاره استفاده کیږي که زه راسم ورته ګور وینې دې ځای کې څخه زه دا ثبتومه راځم پر دې باندې کلیک کوم. ورته ګور وینې دا بل دی. اوس که دلته یو عدد ولیکې یو حساب ولیکې څلورم خپل اضافه کیږي. ورته ګور وینې 1 2 3 که زه راسم ورته ګور وینې دې ځای کې څخه ورته لیکم چې غني څلورم د خپل اضافه سو دا ورته ګور وینې چې حساب دی. او راځم ورته ګور وینې دې ځای کې څخه پر دې باندې کلیک کوم دا رالی. او راځم ورته ګور وینې دې ځای کې څخه دا رالی چې خپل اضافه سو. او راځم ورته ګورې دې ځای کې څخه ورته لیکم چې احمد دی پنځم دا خپل اضافه سویسو. خو دغه ټول نمبر د دې لپاره حساب کیږي چې دغه حساب موږ خپل اتوماتیک درته راشي چې هر چېرته ورته اضافه کوي خپل اضافه کیږي چې دغه دی سویسو دا حساب یو دوه درې چې دی دا خپل اتوماتیک درته شي کیږي درته اضافه کیږي. او دغه څخه وروسته راځم ورته ګورې ډیزاین ویو ته پر دې باندې کلیک کوم. چې کله کلیک وکړئ دا خو د ټول نمبر کارو. او دلته یس نو چې دی که زه راسم ورته ګورم وینې په دې ځای کې ورته لیکم چې مثلا دغه فیس ولیکئ سیسو چې ولیکئ. اوس په دې ځای کې ورته ګوره دا یس نو خپله اضافه یو کوچنک چې کالم ورکول کېږي سیسو چې دا خپله سیسو دا یس نو راغلی. اوس که زه راسم ورته ګورم وینې دې ځای کې څخه دا سیو ومه چې سیو مې کوي باید کار ورته ګوره ته کلیک پر وکړي ورته ګوره خان دی. اوس ورته ګوره وینې که دغه چیک پر ولګوي ورته ګوره دا د اسم معنا لري. که چیک پرېږدئ نو معنا لري. دا چیک پر ولګوئ دا ورته ګوره پر ولګوه که نه پر لګوئ هغه دا معنا لري چې دا ورته ګوره عموما دا چې کېږي دې ځای کې څخه استفاده کېږي دا کار کوي سیسو. دا ورته ګوره عموما دا صرف دا چیک یسونو چې دی د دغه چیک دپاره دی. دا د چیک علامه راکول کېږي سیسو دا عموما ورته ګوره د یسونو دپاره سیسو دا کار کوي. دا استعمالیږي او درته راځي. او د هغه څخه وروسته زموږ سره دلته درې شیان دي. یو چې دی آنلاین اوبجکټ دی بل هایپر لینک دی او بل چې اټیچمنټ دی. اوس که زه راسم ورته ګورم وینې په دې ځای کې ورته لیکم چې ایمیج چې ولیکئ که زه راسم ورته ګورم وینې دې ځای څخه آنلاین اوبجکټ ته راځم پر دې باندې کلیک کوم. چې کله کلیک وکړئ سیسو راځم دا ثبتوم چې ثبت مې کوي. اوس که پر دې باندې ډبل کلیک وکړئ دا به درته راشي. اوس که زه راسم ورته ګور پر دغه باندې رایټ کلیک وکړم دلته راځم ورته ګور انسرټ اوبجکټ پر دې باندې کلیک وکړم نو دلته راځم ورته ګور وینې پر دغه کریټ باندې کلیک وکړم براوز ته راسم مثلا دلته یو عکس انتخاب کړم. زه راځم همياره یو عکس انتخابوم چې عکس به چیرې پیدا سي د عکسو ته به راسم دلته به راسم ورته ګورم وینې دې ځای کې څخه یو عکس چې دا عکس مې انتخاب کړئ اوکې عکس یې سو چې اوکې دې کړئ دا دلته چې سو عمومي کنیکټ سو. اوس که زه راسم ورته ګوره دا خلاص کړم. اوس که پر دې باندې ورته ګوره ډبل کلیک وکړې نو موږ ته عموما هغه عکس به خلاص شي. وینې خو دلته یو بعضې عکس راځي ویډیو اډیو دا شی نه راځي سیس عموما که یې سر ثبته نو راس پر دغه باندې رایټ کلیک وکړه انسرټ اوبجکټ ته راسئ سو راس ورته ګوره کریټ فرام فایل پر دې باندې کلیک وکړه براوز ته راسئ سو دې ځای کې ورته ګوره وینې پر دې باندې ډبل کلیک وکړه سیسو دا به درته راسي دا راغلی. نو چې هر یو ورته ګوره ته انتخابویه خپل په خوښ دې کولی چې هغه انتخاب کړي. که زه راسم ورته ګوره وینې پر دې باندې ډبل کلیک وکړم اوپن یې کړئ چې اوپن دې کړئ ورته ګوره دا به درته راخلاصي. خو دا په تا پورې مربوط دی چې هر شی ورته ګوره ته انتخاب یې کولی چې انتخاب یې کړي هغه به درته راسي او درته استعمال وسي. نو دا چې کار و دا د ایمیج کار و. او د هغه څخه وروسته راځم ورته ګوره هایپر لینک ته دلته راځم ورته ګوره ورته لیکم چې لینکس چې لینکس یې ولیکئ سیسو راځم ورته ګوره پر دغه علامې باندې کلیک کوم دلته راځم ورته ګوره هایپر لینک انتخابوم چې انتخاب یې کړئ راځم ورته ګوره دې ځای کې دا چې سیو یې کړه چې سیو دې کې راسي ورته ګوره وینئ دې ځای څخه راځم ورته ګوره پر دغه باندې رایټ کلیک کوم چې رایټ کلیک وکړئ دلته راځم ورته ګوره هایپر لینک ته ایډیټ هایپر لینک ته راځم پر دې باندې کلیک کوم راځم ورته ګوره دې ځای څخه زه دغه راخلم مثلا پر دې باندې کلیک کوم زه غواړم چې مثلا دغه ورسره لینک سیسو اوکې که چې اوکې دې کوي راځم ورته ګوره وینئ دې ځای څخه پر دې باندې کلیک کوم راځم ورته ګوره ایډیټ هایپر لینک ته سیسو پر دې باندې ورته ګوره دا کلیک کوم دا به درته راسي. اوس که زه چې راسم ورته ګوره پر دې باندې ډبل کلیک وکړم نو موږ ته به څه شی راخلاصي د اکسل کوم فایل دی چې ما هغه سره کنیکټ کړی و هغه خلاصېږي. او که چیرې درته ویډیو راوړي ویډیو هم درته راځي که اډیو راوړي اډیو هم درته راځي فرنام چې یو شی هغه چې کېږي درته راځي. نو دا چې کار و دا د ایمیج کار دغه د اوبجکټ کار و آنلاین اوبجکټ کار و او دا د هایپر لینک کار و. آنلاین اوبجکټ چې دی خالص عکس راځي بل شی نه راځي په دغه کې چې دی اټیچمنټ کې ورته په هایپر لینک کې هر شی چې ته راخلي ورته ګوره خو یو شی دی اوس ته ګوره وینې دا مې د یو اکسل فایل راواخیستی که دغه راغلی سیسو اوس که بل شی راولي د اکسل فایل بیا ختم کېږي بیا ویډیو راځي که ویډیو راسي بیا بل شی ختم کېږي بل شی راځي مثلا په تا پورې مربوط دی چې هر شی ورته ګوره ته راولي کولی چې راولي هغه درته راسي سیسو دا کار کوي. او دا څخه وروسته که زه راسم ورته ګوره دلته ورته ولیکم چې آل ایمیج یا آل تینکس مثلا دلته ورته لیکم چې تینکس
دا مې ولیکئ سیسو بهر که زه راسم ورته ګورئ دلته کلیک وکړم چې کله کلیک وکړئ دلته راځم اټیچمنټ ته چې اټیچمنټ ته رالم سیسو راځم ورته ګورئ دې کې چې دا چې سیو یې چې سیو لیکئ پر دې باندې کلیک کوم ورته ګورئ وینئ دلته ورته ګورئ 0 دی 0 دی 0 دی ټول 0 اوس که زه راسم پر دې باندې ډبل کلیک وکړم اړ ته راځم چې اړ ته رالم زه دا یو عکس دې راسي بیرته راځم کلیک پر کوم سیسو د دې ځای څخه زه راځم وایم چې شي دې سي یو دانه دا ورسره راسي راځم بیرته کلیک پر کوم چې کله کلیک وکړم سیسو د دې ځای څخه دی وایم یو دانه دا راسي بار یو کېک اوس ورته ګورئ دلته څو دانې راغله 3 دانې راغله اوس که زه راسم ورته ګورئ پر دې باندې ډبل کلیک وکړم چې کله کلیک وکړئ اوس که دا راخلاصوئ وینئ پر اوپن باندې کلیک وکړه دا به خلاصي که دا راخلاصوئ پر اوپن به کلیک وکړه دا به خلاصي که د منځه واسي مثلا دا چیش کې د منځه واسي پر ریموو باندې کلیک وکړه هغه به د منځه ولاړ سي په اټ کې اضافه کېږي په ریموو کې چیش کېږي د منځه وړل کېږي او په اوپن کې راخلاصېږي دغه چې ته راخلاصوي مثلا دلته راځم کارخانګي دلته کلیک پر کوئ اوپن ته راځم سیسو کلیک پر کوم ورته ګورو عمومي دا به چی سي درته راخلاص به سي سیسو او سیو از به داسې کار کوي چې دغه راته سیویږي مثلا که تو غواړې چې یاره دغه دلته خو ستا په کمپیوټر کې ما د منځ ایستلي دي وینې که کمپیوټر کې د منځ وباسي هم دلته کار کوي ځکه چې دا ډیټابیس دی سیسو نو که دغه ورته سیوی راسه ته ګوره په سیو از باندې کلیک وکوه چیرې ثبتوي هر ځای چې ثبتوي کوه ثبتوي کې مثلا که چیرې ستا سره په کمپیوټر کې شي موجود نه وي یا څوک مثلا تا ته په واتساپ یا په یو ټلیفون کې راواستي چې دغه دي خو دغه کارخانګیان دلته موجود نه وي د فایلونه دلته موجود نه وي ته غواړې چې مثلا دغه ثبت کې عموما دا چې ښکاري دا د ثبت کار او سیو ال بیا داسې کار کوي چې ټوله ثبتېږي که یو وي که دوه وي که درې اوس ورته ګورئ وینئ دلته 2 دانې دي که سیو باندې کلیک وکړې دا یو دانه ثبتېږي که پر سیو ال باندې کلیک وکړې که یو وي که دوه وي که درې ټوله چې کېږي ثبتېږي دا عموما ورته ګورئ بیا دپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي دا کار کوي سیسو دا دی نو دا چې کار و دا د اټیچمنټ کار و نو دا درې ورته ګورئ عموما د دې دپاره مو چې استفاده کوئ او درته راځي سیسو دا خو دا کار کوي دغه څخه وروسته راځم ورته ګوره کریټ ته کریټ چې رالې سیسو راځم ورته ګوره یو بل ټیبل راخلم چې کله دې راواخیستې ورته ګوره دلته کلیک پر کوم د ټیبل 2 په نامه باندې اوس زه راځم ورته ګوره دلته ورته لیکم چې نیم چې نیم دې ولیکئ سیسو په دې ځای کې ورته لیکم چې فیزیک نمبر یې اړوم او راځم ورته ګوره دلته ورته لیکم چې بیالوجي چې دلته رالي چې ماسک ان وای خپل نمبر راځي نمبر یې واروئ او دلته ورته لیکم چې شته مثلا انګلیش دا مې په رنګ راوایست اوس دلته ورته لیکم چې شي ټوټل چې ټوټل دې راوي زه وایم چې یار د دې ټوټل سي نو بیا به راسي ورته ګوره دلته به کلیک پر وکړئ چې کله کلیک وکړئ کالکولیټر ته به راسي پر دې باندې به کلیک وکړئ اوس دلته وایي دا چې که سرجمه یې څنګه جمع کوې داسې چې دلته رالي ودرېدلې راسي ورته ګورئ وینې مساوي چې مساوي دیوال بار به قوس خلاص کړې اوس دلته لیکلي پی ای اس بیزیک قوس به خلاص کړې شیفټ به ونیسئ جمع به کړې بېرته قوس خلاص ته سیسو په دې ځای کې لیکلي دي چې بیالوجي قوس به بند کې بل شیفټ ونیسئ جمع یې کړه قوس خلاص کړه دلته ورته ولیکي چې انګلیش قوس بل چیش کړه خلاص یې کړه چې خلاص یې کړه باره دې ځای کې ورته ګوره اوکې کړه چې اوکې دي که زه راځم ورته ګوره وینئ دې ځای کې چې کوم ثبتوم که پر دې باندې ډبل کلیک وکړې سوري دا بل دی راځم ورته ګوره ډبل کلیک پر کوم سیسو دا دی زه اوس وایم څوک دی خان دی دلته مثلا څو وړي دي 90 وړي دي دلته 80 وړي دي دلته 80 وړي دي دا ورته ګوره ټوله جمع شوي او راځم ورته ګورئ دې ځای څخه ګل دی دلته یو همدونه اندازه وړي دلته یې دونه اندازه وړي دلته یې دونه خپل هغه ورته ګورئ چې کېږي جمع کېږي غني دی دونه اندازه دوندر دی دا ورته ګورئ جمع کېږي هلته ورته ګوره خپله جمع کېږي چې دلته ورته ګورئ دا یو شی ولیکم دلته خپله اټومیټیک جمع کېږي چې د درو مضامین دي دا دلته جمع شولې د درو مضامین ورته ګورئ دلته جمع شولې د درو مضامین چې شولې دلته جمع شولې دا چې زه هلته جمع کړم که زما سره یو مضامین که دوه یې که درې که لس یې که شل یې هغه ټول درته جمع کېږي سیسو عموما ورته ګوره دا دې لپاره استفاده کېږي او درته راځي دا چې کار و دا د اټیچمنټ کار و سیسو دغه کالکولیټډ کار و کالکولیټډ چې دی عموما ورته ګوره دې لپاره چې استفاده کېږي او درته راځي سیسو او دغه څخه وروسته زموږ سره لوکاپ یوزر دی لوکاپ یوزر بیا داسې کار کوي که زه راسم ورته ګورم په دې ځای کې ورته لیکم چې سیټي چې ولیکل سیسو راځم ورته ګوره دلته کلیک پر کوم چې کله کلیک وکړئ لوکاپ یوزر ته راځم پر دې باندې کلیک کوم دلته لیکلي وای آی ویل ټایپ سیسو دیس ویډیو پر دې باندې کلیک وکړه نیکسټ چې نیکسټ کې سیسو زه راځم ورته ګورم وینئ دې ځای کې څخه زه ورته لیکم چې هلمند او دلته ورته لیکم چې فراه او دلته ورته لیکم چې کندوز او دلته ورته لیکم چې کندهار او کابل او هرات غزنی زابل دا مې ولیکل سیسو چې هر څومره ته لیکې ولیکه بیا راځم ورته ګورئ دې ځای کې څخه نیکسټ کړه چې نیکسټ کې فینیش یې کړه چې فینیش دې کړئ سیسو راځم ورته ګورئ دې ځای کې دا ثبت چې ثبت یې کړئ سیسو اوس زه غواړم چې یار خان دی دا یې په فزیک کې وړي دي دا یې په بیولوژي کې وړي دي دا یې په انګلیش کې وړي دي دا یې ټوټل راغلی اوس که زه راسم ورته ګورئ وینئ پر دې کونج باندې یو کوچنه کالمه ده که پر دې باندې کلیک وکړئ دا د کوم ځای کې دی
د کندوز دی او که پر دې باندې کلیک وکړې دا د کوم ځای کې دی د کابل دی که پر دې باندې کلیک وکړې دا د کوم ځای کې دی د غزني دی هر یو موږ ته جلا جلا معلومیږي چې دا د فلانکي دی دا د فلانکي دی دا د فلانکي دی دا د فلانکي دی سیسو نو دا عموما ورته ګورګې د پاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي دا کار کوي سیسو نو دا زموږ سره یو عموما سیټي کې چې دی عموما یو دغه راغلی سیسو دلته که تو غواړې مره په تا پورې مربوط دی که ورسواري ورکړې چا چې ورته ورکول چې ولا ورکړې هغه به درته راشي سیسو نو دا عموما ورته ګورګې د پاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي نو په ډیزاین ویو کې کراچي ډاټا ټایپ کې سیسو د دا ځای څخه مینسته دې ځای پورې د ټول چې تشریح مو کوي دا ورته ګورګې د پاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راتلی نو نن دپاره دغونه قدر وستئ په راتلونکي کې انشاءالله کوتاه کول بیا به بل درس ته راسو بل درس به ووایي چې کار کوي سیسو دا کار کوي